السلام علیکم دوستانو، ګورئ تاسو خو حتما یوټیوب کې ویډیوانې ګورئ. نو دا ویډیو خاص تاسو لپاره ده. ویډیو تر اخره وګورئ. په نوې ویډیو کې داسې طریقه درزده کوم، کله چې تاسو په یوټیوب کې ویډیوانې ګورئ نو په یوټیوب کې تاسو ته په هره ویډیو کې ډیر زیات اډ راځي چې تاسو ډیر زیات ټایم خرابوي. د دې سره دوستانو کله چې تاسو یوټیوب کې ویډیو پلی کوئ، د یوټیوب نه چې بیا بل ځای ته ځئ نو هغه ویډیو بند شي. نو دا طریقه هم په نننۍ ویډیو کې درزده کوم. کله چې تاسو یو ویډیو په یوټیوب کې پلی کړی وي، بیا چې په موبایل کې تاسو کم ځای کې ګرځئ، کم ځای ته ځئ، تاسو ته به هغه ویډیو په سکرین باندې پلی وي، بالکل به کتلی شئ. دریم دوستانو دا طریقه درزده کوم چې تاسو یوټیوب ویډیو پلی کړئ، د هغې نه آډیو د یو بټن سره نه چې تاسو به MB زیاته وهئ، بس صرف یو بټن ووهئ، هغې بټن سره به هغه ویډیو په آډیو کې تاسو ته پلی وي. نو تاسو په موبایل کې چې کم ځای کې وئ، په آډیو کې به هغه ویډیو تاسو واورئ. نو ویډیو تر اخره ګورئ. که د ویډیو نه مو څه زده کړل، له خپلو ملګرو سره ضرور شیر کړئ. ورځو همدې طریقې ته چې دا څنګه کار کوي. ها دوستانو، د دې لپاره به تر ټولو تاسو یو اپ ډاونلوډ کوئ. د دې لینک به تاسو ته په اولني کمنټ کې میلاو شي. د کومه ویډیو چې تاسو ګورئ د دې په کمنټ باندې کلیک وکړئ. دلته کې به دغه شان یو لینک وي، په هغه لینک کلیک وکړئ، دا اپ ډاونلوډ کړئ. ګورئ ډېر خوندور دی. زما په خپله دا اپ ډېر زیات خوښ دی. زه یې خپله استعمال کوم د دې اپو. نو کله مو دوستانو ګورئ چې دا اپ ډاونلوډ کړو، دا به تاسو آن کړئ. د آن کولو سره ګورئ په دې کې به داسې طریقې سره تاسو ته راشي. اول خو ګورئ په دې کې بره منیو تاسو وګورئ. په بره منیو کې تاسو ته وایي چې کم کټګرۍ ویډیوانو تاسو ګورئ، ټرینډینګ، میوزیک، گیمینګ، مووي، همدغه شان فیچر. په دې کې تاسو خپل جیمیل ایډي چې کوم دو د دې ځای څخه لوګین کولی شئ. بیا به هغه ویډیوانې راځي، د هغو چینلو د هغو ویډیوانې به راځي کومې چې تاسو ته په یوټیوب کې کوم جیمیل باندې هغه چینل یې سبسکرایب کړی وي. ورځو ویډیو نه غټو. ګورئ دلته کې تاسو ته سرچ بټن درکوي، په دې کې تاسو سرچ هم کولی شئ. دا خو نارمل اپشن دی، خو په دې کې د خوندور کم اپشن چې دی، ګورئ مثلا زه راغلم خپل چینل ته، په دې کې زه یو ویډیو پلی کوم. ما دا ویډیو پلی کړه. ګورئ دا ویډیو ما پلی کړه. دا ویډیو زه اوس تاسو ته درښیم. یو خو په دې کې ماته اډونه راځي. ګوره اډ سړي ته ډېر زیات ټایم ضایع کوي. یو به په دې کې ماته بالکل اډ نه راځي. دوهم ګورئ که زه چېرته دا پوپ اپ بټن ووایم، دلته کې ماته دا بټن راکوي. دا بټن ما ووهلو. د وهلو سره ګورئ دوستانو، زه چې اوس کم ځای ته یو ځلې پلی کوم دوستانو، پلی مې کړه. دلته کې پوپ اپ بټن وهم. د دې بټن وهلو وروسته دا د دې زه سیزه کموه شم، سیزه غټوه هم شم. په موبایل کې زه چې کوم ځای ته ځم، ماته به دا ویډیو په سکرین باندې پلی وي. دوهم دوستانو ګورئ ډېر خوندوره طریقه ده. ګورئ د دې ختمولو لپاره دلته کې ضرب اپشن هم درکوي. که بیا چېرته غواړئ دا ویډیو تاسو غټه کړئ، په دې بټن باندې کلیک وکړئ، ډایرکټ به دا اپ تاسو آن شي. اوس یو ویډیو مونږ پلی کړی دی، غواړو دا په آډیو کې واورو، صرف یې اواز وورو، نور نه ګورو. نو د دې لپاره به تاسو ګورئ په دې اپشن باندې کلیک کوئ. د هیډفون نشان چې دی، په دې نشان باندې کلیک وکړئ. په دې طریقې سره یو څو سیکنډ لوډینګ کوي. لوډینګ وروسته به ستاسو دا چې د ویډیو چې کومه ده په آډیو کې به تاسو ته پلی وي. ما اواز پې بند کړی دی، خو دا ویډیو به تاسو ته په اواز کې پلی وي. په کم ځای کې چې تاسو ګرځئ، بالکل تاسو کولی شئ چې کم ځای ته ځئ، په موبایل کې ځئ، خو هغه ویډیو به تاسو ته په آډیو کې پلی وي چې تاسو به د هغې اواز چې کوم دی اورئ. نو دا ګورئ ډېر زبردست اپ دی. د دې لینک تاسو په اولني کمنټ کې دی. که د ویډیو څخه مو څه زده وي یا مو دغه طریقه خوښه شوې وي، حتما یې له ملګرو سره شیر کړئ. که څه پوښتنې کول غواړئ راته کمنټ کړئ. تر بلې ویډیو دوستانو، د لوی الله په امان.